دا څونه غټ درخته د چنار ورته وایي. څه ناولاده شی مانی هغه دی انار دا څونه لږ دی. څو دانې راکړه زه خوند وګورم. څونه ډېرې دې راکړې. خبره موږ سره ملاقات وکړي. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو شپه مو بیخي په خیر وکړه الحمدلله. نو اوس هم رالو تګاب ولسوالۍ ته، هغه ځای ته چې کوم د انارو ډېر غټ مرکز ده او داسې انار دي چې دانه نه لري، هغه بې دانې انار د تګاب ولسوالۍ. کېدای شي په تاسو کې ډېرې دوستانو خوړلي او لیدلي یې هم. نو نن موږ هم راغلي یو دغه انار به تجربه کړو د خیره سره. نو تقریبا دوی وایي بل ځای ستا هغه راته شکوي، نو تقریبا پر خلاصېدو دي. داسې کوچني کوچني انار کې پاته دي. دغه انار دي. نو نن د خیره سره دلته یو ولاګ درته جوړوم، تاسو دا ولاګ راسره تعقیب کړئ. ډېر ښایسته باغ ده ماشاءالله د انارو، ګڼ ښایسته. نو بس تعقیب مې کوئ. دا څونه غټ درخته د چنار ورته وایي. موږ هم بس روان یو، زه د انارو د باغ پر طرف باندې انار خو تګاب ته راغلي، تګاب ولسوالۍ ته. بدراب قریه ده. د بدراب کلی ده. موږ راغلي ادرس ته. دا نجیب ده، دا بیدیار صاحب. لاړ بسو نو داسې یو ځای شیبن داسې ګڼ باغ د سړی لوړ کې وکلایه لاندې شي. بیخي ښایسته باغ ده ماشاءالله. تګاب ولسوالۍ کاپیسا تګاب ولسوالۍ. دا څه شي دي؟ ناولاده شی دي. دا هم داسې څه ناولاده شی معلومېږي. څنګه ښه یخ دي. دا د یاران انار خوري. دا د انار بې دانو. هغه دي انار د تګاب بې دانې انار ته ودرېسي، زه یې خوند وګورم. څومره خوندور ماشاءالله. دا بیخي خوندور دي والله. خانزاد صاحب د انار نو څنګه خوند اخلي؟ دا څنګه انار دی؟ والله دا خوندور انار دي. کور دې ودانه جرابي صاحب ته یې ډېر زیات وبخښئ په تکلیف سواس. نو خوندور انار دي، بیخي خوندور دي. موږ دا فکر لرو ښه ځای د تګاب څنګه دي دا انار؟ والله چې رښتیا سي د تګاب انار خو ښه انار دي، خو سپین دي. اوس سپین نه وای، اوبه یې کمې. دا خو نو ته یې وختي راغله سوه. انار مو وخوړو بس الحمدلله. ډېر ښایسته خوند یې وکړ، خوندور. دانه نه درلودله نو ډېر ښایسته خواږه انارو. نو اوس دا نوبت د څه شي؟ د جوارو د میلې. نو یوه د جوارو میله به لا وکړو، ستاسو سره به هم شریکه کړو چې موږ څنګه جواري پخوو په افغانستان کې. نو تاسو مو سیر تعقیب کړئ. او شاته هم راپسې څوک ده؟ نجیب. کلاسیکه دروازه خو یې جوړه کړې ده ماشاءالله.
څنګه و نجیبه انار؟ والله بیخي خوندور انار خوندور نو بیخي ښایسته انار و ښایسته انار ماشاءالله. اوس څه شي خورو؟ اوس د جوارو میله ده. جوارو میله ده. باغ ته خو وګورئ د انار څنګه شنه سایه. واه واه واه. عبد محترم ده خندا صاحب څنګه ول انار څنګه ول؟ انار ښه ولا ښه خوند یې وکړي، تا خوند ورته واخلئ. بیخي ښایسته انار ول او دا کوي صاحب محترم. سلامونه سلامونه سلامونه. دا څونه لږ دي؟ راستا که چپه؟ راستا که چپه؟ دا د اوس میداني ته راووتلو. ډېره غټه میداني، ډېره غټه میداني ده. څو راونډه ځغاسته مو کړې وای؟ والله چې ځغاسته مو کړې وای. هملوک ته ګور، ښایسته ځای ده. څومره غټه اوبه ځینې راخیږي داسې. ماشاءالله څونه ښایستې سنجتې دي. ته راکړه نجیبه یو څو دانې راکړه چې زه خوند وګورم. څونه ډېرې دې راکړې چې زه خوند وګورم. څونه خوندور دي په انصاف بیخي. دا په خلطه کې راسره واچو یو بېسو کم به کم میوې دي. ګوره دا املوک دا وروره سنجتې دي، انار ډېر شان شته وله. ښایسته ولسوالۍ ده. او چهارمغز څخه بیخي بیخي زیات پیدا کېږي. ګرځېدلو جل ته راشي مسله خبره مونږ سره ملاقات وکړي. یا ډېرې مه سپینوئ، یا سوځي. دا یو دانه خو ډېر هغه به ایسته کړو، هغه ګوښه ده همداسې به یې واچوه. اوس مو د پوښو وکښوه، پوښونه مو وکښله. اوس نو ډېر خوندور راځي. نه خو پوخ سو دا کوچنیان ودرېږه. دا یو دانه خو پوخ سو، زه یې خوند وګورم. څونه خوندور ده ماشاءالله بیخي زیات. دې خوا ته راوړم. څنګه ده؟ بیخي ماشاءالله کور ودان حاجي صاحب ډېره مننه ستا د تکلیف څخه. ډېر خوندور دي. ډېر خوشحاله شولو چې تاسو سره. ډېره مننه حاجي صاحب، خیر ډېر تکلیف مو وکړی وله. خیر یې مننه. جواري مو وخوړل وله، بیخي ښایسته خوند یې وکړی، خوندور نازک. وایي دا دویم فصل، یو فصل مو وایي واخیستل اصل یې دویم فصل یې کرلي وو. نو بس موږ هم بالا د خیر سره ځو، سفر پیلوو کابل ته د خیر سره چې ځان ورسوو ماښام ته. ځکه لاره ډېره تقریبا 3.5-4 ساعته لار به وي شاوخوا، چې سوکه سوکه ولاړ شي. ډېر ښایسته کلی، ښایسته دیوالونه یې ولیدې. موږ هم الحمدلله ښه په خیر راورسېدو کابل ته. نو دلته مو یو ځای د ماپښین لمونځونه وکړلو او بیا نو وروسته بیا ښار ته داخلېږو. نو بس دا و زموږ د نن ورځې یو ولاګ. تر بیا د خدای په امان ښه وخت. بای بای.